و دې بلې مسلې له راشو چې مني پاکه ده او که پلیته ده. د عباس زموږ په باره کې وایي دوی وایي چې مني خورئ. لکه که یو سړی دا مسله بیان کړي چې دا پاکه ده که پلیته ده او وایي ثابته کړي چې دا پاکه ده، دا مطلب دی چې خورئ. اوس الټی دي، الټی پاکې دي که پلیتې دي؟ پاکې دي، مطلب خوري. دا خو مسله ثابته شوه چې پاکې دي. یعنې که یو سړي مونځ کو په کپړو باندې الټۍ لګېدلې وي، مونځ وشو که ونه شو؟ وشو. موږ دلته دا مسله صرف بیانوو. او دا څومره مسلې چې بیانېږي ما تاسو ته ویلي چې ګوره د امام بخاري دا کتاب ډېر غټ زړه غواړي او ډېر غټ دماغ غواړي. ګوره زړه به دې غټ غواړي چې ډېرې مسلې به داسې وبکې راځي چې هغه به ستا د مسلو خلاف یا ستا د طریقې، نو به به تعصب نه کوي. یو حدیث کې دا هم راځي په صحیح مسلم کې هم شته، او موږ سره به راشي مخکې هلته. عایشه رضی الله عنها وایي کله چې به د مني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټینګه وه نو ما به ترې په ګوتو ګروله، بس بیا به مې وینځله نه. چې کله به ټینګه وه بیا به څه چل کوو، بیا به ترې وګرولی شي، بس پاکه به شو. او کم شی چې په ګرولو سره پاکېږي دا پاکي پلیت نه وي. ځکه پلیت وي بیا پکې څه استعمالول پکار اوبو باندې. بعضې روایتونو کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډکي باندې مني لرې کړی کپړې نه، په ډکي باندې لرې کړی دی. دلیل یې په دې باندې چې پاکه ده. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو. امام دارقطني، امام بیهقي دا حدیث راوړی چې د یو سړي په کپړو باندې مني ولګي، رسول صلی الله علیه وسلم انما هو بمنزلة المخاط والبزاق. دا خو داسې دي لکه یو سړی چې یو سړي په کپړو باندې لاړې ولګي یا پې بلغم ولګي، بس پاک دي کې لرې دي کې، که په ډکي لرې کې، په کپړې لرې کې، او کپړې پاکې. واضح دلیل دی چې مني څه ده؟ پاکه ده. دریم دلیل د عمر بن خطاب نه نقل دی، د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. سعد بن ابي وقاص مبارک راځي چې هغه یو پیر پر خپل کپړه باندې مني ولګېده، ولیده نو هغه په ډکي باندې پاکه کړه او منځله لاړه. څلورمه خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یو ځای کې نه دي ثابت چې هغه ویلي چې مني په کپړه باندې ولګي نو دا به یینځي او داسې به یینځي، لکه څنګه چې نورو پلیتو شینو مبارکي ویلي دي. او که چېرته دا پلیت وی پیغمبر به ویلی. ښه په صحیح مسلم کې یو ډېر ناشنا حدیث دی. عایشه رضی الله عنها چې د هغوی کور ته میلمه راغلی او په دې بیټک کې نو هغې وله طلایي ویستې وه د شپې چې دا میلمه دې پکې ویده شي. هغه میلمه باندې د شپې احتلام ورته شوی او هغه طلایي ته اسخا شوې وه. نو هغه څه چل کړی و، هغه ټوله طلایي راغسې د اوبو کې ډوبه کړې ده، پاکولی. به چې وروسته عایشه رضی الله عنها خبر شو، هغه طلایي ولید، هغه غوسه شو. وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړو نه به داسې وګرولو، خبره به ختمه شو. د ټوله طلایي چې دی خرابه کړه. دا واضح دلیل دی چې مني څه ده؟ پاکه ده. ښه هغه مولیان کوم چې وایي چې نه مني پلیته ده، هغوی دا وایي چې مني پاکه ده، نو دې ځای کې عایشې ولې انځله د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړو نه؟ جواب دا دی چې هر شی چې انځلی کېږي یا به پلیتي. په کپړو باندې چې الټۍ ولګي موږ یې انځو، په کپړو باندې چې بلغم ولګي موږ یې انځو، په کپړو چې لاړې ولګي موږ یې انځو، په کپړو باندې چې دوړه ولګي موږ یې انځو، په کپړو چې انګولی واوړي موږ یې انځو. نو بیا هغو ته وایي د دې مباره کې څه دا پلیت دي چې موږ یې انځو. بله خبره دا کوي، وی د میچازو او د منۍ لار یوه ده، نو ځکه دا هم پلیت دي. جواب لاره یوه نه ده. چا ویلي چې لاره یوه ده؟ میچاز یې د مثانې نه راوځي او مني ده د ملا نه راځي، نو لارې یوه شوه؟ لارې خو جدا دي. بعض پکې بیا دا وایي نو ولې بیا د دې نه بعد ته غسل کې؟
موږ ورته دا وایو چې دا لازم نه دی چې دې نه بعد د غسل امر دی دا به پلیتوالی غسل د دې لپاره نه دی چې مني پلیته ده غسل دې لپاره دی چې د دې منۍ د وتو سره د انسان د جسم سوس شي نو چې دی ولمبي نو هغه سستي ختمه شي دا به انشاءالله د غسل په باب کې هلته بیانو نو موږ دا وایو د دلایلو په رڼا کې چې مني پاکه ده او طبعا ګنده ده طبعا څه مطلب دی یعنی د انسان طبیعت ورته ګنده وایي لازم نه دی چې موږ زموږ طبیعت یو شی ګنده ګڼي شریعت هم هغې ته پلیت وایي نه ډېرې شي نه دي چې زموږ کرکه ترې کوو بد هم شي خو د هغې مطلب دا به نه چې دا به پلیت وي ورسېدی وي که نه